بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ او هره ویډیو مو لایک کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي. زموږ نننی درس بیا هم پرسونلایز کې ده. پرسونلایز کې نن بیا هم د ساونډس په اړه باندې بحث کوو. ساونډس که څه موږ دا په کنترټینل کې هم دا درس لرو، په راتلونکي درسو کې په کنترټینل کې بیا هم هماغه ساونډس په مخه راځي. ساونډس په پیدا کولو سره ساونډس موږ ته بیا هم په مخ راځي په راتلونکي درسو کې، خو ښه به دا وي چې په پرسونلایز کې وایو، فرق نه کوي. ساونډس ته راځو، کلیک پې کوو، موږ ته ساونډس خلاصیږي. ساونډ کې اول ورځي دا پلی بک ده. پلی بک څه کار کوي؟ پلی بک سپیکران دي. مثلا کوم کمپیوټر چې سپیکر یا غږ ترې د باندې وځي هماغه ته سپیکر ویل کېږي. یعنې کمپیوټر کې غږ موږ سره ذخیره ده، د کمپیوټر د آوټپوټ آله ده چې په کمپیوټر کې ذخیره سوی غږ د باندې راباسي، هماغه ته سپیکر ویل کېږي. په سپیکر کې لومړی ډیجیټل آډیو یا ایچ ډي ام آی، مثلا د سپیکرونه هغه سپیکر ډولونه چې تاسو خپل کمپیوټر سره وصل کړي وي، خو دا د کمپیوټر خپل اصلي سپیکر ده. او مثلا له دې وروسته نور سپیکران هم موږ لرو له خپل کمپیوټر سره وصل سوي. ناټ پلاګډ ان او ناټ پلاګډ ان، یعنې تر اوسه پورې دا دوه نه دی وصل سوي له کمپیوټر سره. مخکې وصل وو خو اوس نه دی وصل. نو اوس د هماغه یو د کمپیوټر اصلي سپیکر اوس وصل ده. په دې کې موږ څو کار کولی سو؟ لومړی کانفیګر سپیکران کانفیګر کولی سو چې بیا په راتلونکي درسو کې بیا هم وایو کانفیګر کول د سپیکرانو. ټیسټ یعنې یو امتحان ترې اخلو چې دا فعال ده که نه ده فعال. نو له هغه وروسته چې دا ډیسیبل غیر فعال که دا سپیکر ماته غیر فعال که دا سپیکر دې ما نه ده په کار. اوس څنګه سو؟ اوس غیر فعال سو. که چیرې بیا هم زه ورته کلیک کړم باندې، خو دا وارې زه ورته چې انیبل یې که بیرته ماته. اوس څنګه سو؟ اوس بیرته ډیوالټ ډیوایس یا هم ریډي ده تر څو وکارېدو ته. انیبل ده، فعال ده، صحیح ده. له ورته شو ډیسیبل ډیوایس، یعنې هغه ډیوایسز یا هغه سپیکران چې موږ غیر فعال کړي دي هغه ماته وښیه. مثال دا زه غیر فعال کوم، صحیح ده. ښه، خو دا اوس تر هغو پورې زه غیر فعال نسم په بښین سره، صحیح ده. اوس دا ورسره لیکلي دي ډیسیبل او انپلاګډ، صحیح ده، یعنې نه فعال ده او نه هم وصل سوی ده. اوس که چیرې زه په دې باندې رایټ کلیک وکړم او شو ډیسیبل ډیوایسز غیر فعال کړم، یعنې هغه ډیسیبل یا غیر فعال سوي سپیکران ماته مه ښیه کې غیر فعال کړم، یعنې مې راته ښیه. اوس څنګه سو؟ اوس هغه سپیکر ورک سو، یعنې پټ سو. دا کار دلې لارې م کولی، دلته رایټ کلیک کوم، بیرته ورته شو ډیسیبل ډیوایسز غیر فعال سوي سپیکران راته بیرته وښیه. چې بیا مې کلیک وکړو بیرته څنګه سو؟ راته ښودل کېږي. بیرته زه په انیبل باندې کلیک کوم، بیرته څنګه کېږي؟ انیبل کېږي، خو ناټ پلاګډ ان، یعنې نه دی وصل سوي. که بیا زه کلیک وکړم ورته چې شو ډسکنیکټډ ډیوایسز، دا سپیکران خو ما په کمپیوټر کې ویسته، ها مخکې مې ورسره وصل کړي، ګټه مې هم ترې اخیستې ده، خو کوم سپیکران چې ما اوس نه دی وصل سوي هغه مه راته ښایي. نو زه په شو ډسکنیکټډ ډیوایسز غیر فعال کړم، نو څنګه سو؟ اوس نه یې راته ښیي، اوس یوازې پټ دي. که چیرې بیا زه کلیک وکړم او بیا یې فعال کړم، بیرته هماغه سپیکران ماته ښیي. چې له دې لارې هم زه همدا دوه کارونه کولی سم. اباوټ سافټویر ایچ ډي ام آی، هماغه د ایچ ډي ام آی په اړه باندې یا د هماغه سافټویر په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي، د همدغه سپیکر په اړه باندې. نو له وروسته پراپرټي ته راسو، پراپرټي کې بیا هم زیات موضوعات دي. اول د سپیکر نوم ورته غیروي. مثلا دا سپیکر چې له ما سره ده دا د چی په نوم وي؟ دا د مثلا د فخر افغان په نوم باندې وي، صحیح ده. فخر افغان په نوم باندې اپلای کوم، له ځان سره اوکې کوم. مثلا له ما سره ما په کمپیوټر کې لس سپیکره وصل دي، نو زه سره کوم یو بل سپیکر وپېژنم، خو زه مجبوره یم یا هم زه اړتیا لرم تر څو یو سپیکر څنګه کړم، یو سپیکر له ځان سره د نوم په اساس باندې ثبت کړم تر څو ماته معلوم شي. دا کار زه پراپرټي هماغه پراپرټي له دې لارې هم خلاصولی سم، له دې لارې هم رایټ کلیک او پراپرټي ته راتلی سم، صحیح ده. چینج آیکن د هر آیکن د هر سپیکر آیکن دې ماته تغییر شي. مثلا دا سپیکر په دې شکل باندې، دا په دې شکل باندې، دا په دې شکل، په کوم شکل باندې دا سپیکر تاته ښکاره شي. یوازې په دې شکل باندې ماته ښکاره شي. مثال دا بل سپیکر دی په بل شکل باندې راته ښکاره شي، دا بل دی په بل شکل باندې راته ښکاره شي. دا کار موږ د پراپرټي له لارې کولی سو، صحیح ده. سین نوم یې هم تغیرول سو، چینج آیکن یې هم کول سو. لیولز ته یې راځو، مثلا دې سپیکر دې په کومه اندازه باندې غږ وباسي، یعنې په کومه اندازه باندې غږ ترې ایستی سي. دا کار موږ د دې ساونډ له لارې دلته هم کولی سو. نو له بل سره هېڅ فرق هم نه لري، که داسې فکر تو کې دواړه په یوه اندازه باندې کم و زیات کېږي، صحیح ده.
او له هغه وروسته چې دا انهانسمنټ ده، انهانسمنټ کې خپله د کمپیوټر غږونه چې کولی سو یا یې مثلا اورېدی سو چې څه رقم دا په کومه اندازه باندې غږ کولی سو چې تیز یې کړو، د کمپیوټر غږ څنګه کړو تیز کړو. دا کوم بټن چې دی دا ورته فعال کوو، پر یوې باندې کلیک کوو غږ یې په زور کېږي. که چېرې مثلا ډیسیبل آل کړم ټول غیر فعال کړم، اوس کې پر یوې وګورم غږ یې سوکه ده. که ریسټور ډیفالټ وام بیرته اولني حالت ته ریسټور ډیفالټ هر وخت کې تاسو که ډیفالټ په مخه درځي په دې پوه شئ هغه اولني حالت ډیفالټ حالت یا اولني حالت راګرځولو په معنا ده. که چېرې بیا هم زه په ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړم اولني حالت ته راګرځېدو په معنا ده. پلی باندې کلیک کوم دلته ورته اډوانس ته راځم. اډوانس کې د غږ کوالټي یا کیفیت ماته راښیي، خو دا په اډوانس څنګه چې نوم اډوانس ده یا په لوړه سطحه ده، دا په رادیوګانو کې زیات کارېږي د غږ کیفیت چې په کومه اندازه باندې غږ تولید کړي، مثلا 1,000,000 1,000,000 2,000 200 او 9,000 په دې شکل باندې دا ټول هغه غږونه دي چې په رادیوګانو کې له دې نه ګټه اخیستله کېږي چې یو پروګرام اډبډیشن کې دا زیات کارېږي. نو په دې ځای کې دومره زیات نه کارېږي، خو بیا هم دومره پوه سو چې دا په اډوانس کې موږ د غږ کوالټي یا کیفیت ښه کولی سو چې دا د موږ له سپیکرانو سره کار سم نه ورکوي. صحیح ده. که بیا هم په دې کې تغیرات مو راوستو، کوم تغیرات مو پکې راوستلي وي ریسټور ډیفالټ حالت به وګورو تر څو اولني حالت راوګرځي او اوکې باندې کلیک کوو تر څو اوکې سي. خو یو بل بټن دلته موږ ته پاتې دی په دې کې نه راځي، کوم کې چې غیر فعال دی هلته سیټ از ډیفالټ حالت موږ دلته هم لرو. سیټ از ډیفالټ یعنی خپله هغه عادي حالت باندې یا کمپیوټر سره د ثبت حالت باندې وي. یعنې تا سره 100 سپیکره وصل دي، ته غواړې چې یو دانه په هغه کې سیټ از ډیفالټ کې یو دانه هغه د کمپیوټر د اصلي په شکل باندې ورته انتخاب کړي، هغه یو دانه د هر وخت غږ وباسي او نور نه بیا زه یو وخت کې ډیسیبل کوم یو وخت کې انیبل کوم. سیټ از ډیفالټ حالت بیا په ډېر وخت کې ډیسیبل کېدلی هم مشکل جوړولی شي. ریکارډینګ ته راځو. ریکارډینګ لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې پلی بیک د کمپیوټر آوټپوټ وسیله ده، له کمپیوټر نه غږ د باندې باسي. ریکارډینګ بیا د کمپیوټر انپوټ وسیله ده، یعنې له کمپیوټر ته غږ دننه راولي چې هغه ته وایي ریکارډ یا مایک له لارې دا کار موږ کولی سو. اول مایکروفون دا مایکروفون دا او مایکروفون ټول د مایکروفون په نوم دي، خو دلته ما 3 مایکروفون ما د کمپیوټر سره. یو هماغه مایک ده چې اوس زه خپل غږ پکې ثبتوم، یو د کمپیوټر اصلي مایک ده، او یو بل مایک هم ما مخکې ورسره وصل کړی چې اوس ډیسیبلډ ده یعنې غیر فعال سوی ده. صحیح ده. دا څه کار کوي ماته؟ مایکروفون یعنې مایک ماسې درته چې انپوټ وسیله ده، یعنې غږ له د باندې و کمپیوټر ته داخل ته ورولي چې هغه ته وایي مایک. نو په دې بیا هم هماغه کارونه موږ کنفیګر سپیچ ریکګنایزیشن په راتلونکي درسو کې وایو. بل چې ډیسیبل د غیر فعال کولو په معنا ده که چېرې دا غیر فعال کوم دماغ نه شي ثبتولی، یعنې لکه داسې مې دا ډیسیبل کولی سم لکه داسې مې ډیسیبل کړی ده، کوم چې ډیسیبل کوم بېرته په دې صورت باندې انیبل ته بدلېږي او انیبل کولی سم. ډیسیبل غیر فعال، انیبل فعال کولو په معنا ده. شو ډیسیبلډ ډیوایسز ما ته غیر فعال سوي ډیوایسز یا هم هغه غیر فعال سوي وسیلې چې ما غیر فعال کړي دي هغه هم راته وښیه. اوس که چېرې دا غیر فعال کړم نه یې راته ښیي، هغه غیر فعال سوي نه راته ښیي. که بیا کلیک وکړم راته ښیي. که چېرې درته چې شو ډسکنیکټډ ډیوایسز کوم چې ما اوس وصل نه دي هغه راته مه ښیي یا یې راته وښیي. اوس داسې مایک ما سره نشته چې هغه نه دي وصل شوی، دا یو هم فقط غیر فعال ده. له دې وروسته بل چې موږ لرو بیا هم پراپرټي ته راځو. پراپرټي کې بیا هم جنرال لکه څنګه چې په پلی بیک کې سپیکرانو کې وویل موږ سره 10 مایک وصل دي، نو زه مجبور یم چې هر یو ته نوم ورکړم چې دا کار زه د پراپرټي له لارې کولی سم. دا پراپرټي له همدې لارې هم زه راخلاصولی سم. پراپرټي مې راخلاص کړو، پراپرټي ته راځم په بښنې سره. په دې کې زه دا پراپرټي دي ډرایور په هکله ده، د ډرایور په هکله باندې معلومات درکوي، غیر فعال فعال کولو لپاره ده. او دلته مثلا نوم ورته غیره په دې شکل باندې زه د مایک ته هم د کورس نوم ورکوم. صحیح ده. فرق نه کوي د مایک او هغه سپیکر دواړو ته زه همدا نوم ورکوم. چینج آیکن په دې شکل باندې کولی شي آیکن یې هم وربدل کړي. زه چې د آیکن په دې شکل باندې اوکې کوم یا پلی کوم یا بیا هم اوکې باندې کلیک کوم تر څو څنګه شي هماغه آیکن یې هم تغیر سو او نوم یې هم تغیر سو. دا کار موږ د پراپرټي له لارې کولی سو. لیسن ته راځو. لیسن مثلا نو څه شته لیسن ټو دیس ډیوایس. صحیح ده. یعنې دغه کوم مایک چې ده و همدې سپیکر ته دې غوږ ونیسي، یعنې له دې سپیکر دې هم شیان ورسره ثبت کړي، کولی شي چې ورته انتخاب یې کړي او دې کولی شي چې له دې سپیکر هم غږ ورسره ثبت کړي. یعنې له کمپیوټر چې دا سپیکر چې کوم غږ راباسي په دې سپیکر دې ثبت شي او که نه. بعضې وخت سړی وایي چې نه د کمپیوټر غږونه له ما سره نه ثبتېږي، په یعنې که څه هم زه یې پلی کوم خو ثبت دې نه شي، نو بیا د غیر فعال کولو سره تاسو دا کار
په اسانۍ سره کولی شئ. یا هم له دې لارې تاسو کولی شئ چې سپیکران ورته انتخاب کړئ، کوم سپیکر ډیفالټ سپیکر نه ګټه اخلي، او که له فخر افغان های ډیفینیشن آټو ډیوایس چې موږ په دا مایک ته همدا نوم ورکړی د دې نه ګټه اخلي. لیولز ته راځئ. لیولز بیا هم په همغه شکل باندې ده. مایکروفون په کومه اندازه باندې غږ ثبت کړي. که چیرې دا تاسو سلو کوئ نو د کمپیوټر غږ هم سلو کېږي. لکه څنګه چې تاسو ورته فکر کول د کمپیوټر غږ په سلو اندازه باندې ثبتېږي، یعنې سوکه کوي، اندازه یې سوکه کوي، سمې نه ثبتولی شي. مثلا بوست دا هم د مایکو لپاره ده. که چیرې تاسو 10 ورته انتخاب کړئ، دا باید تاسو د ښو مایکو لپاره انتخاب کړئ. څومره خراب مایک لپاره انتخاب کړئ غږ یې خرابوي. نو دې خاطر تاسو باید د بیکاره مایکو لپاره تر 10 پورې انتخاب کړئ. څومره چې مایک اندازه ښه کېږي هماغه اندازه باندې کیفیت هم تاسو ښه کولی شئ. ایډوانس ته راځئ، بیا هم په هماغه شکل باندې لکه څنګه چې په پلی بک کې وویل هماغه 4,000 دا په د مایک په ثبتولو پورې اړه لري. مثلا که چیرې دلته 8,000 ته انتخاب کړي، باید 8,000 اندازه باندې سپیکر هم ولري تر څو هغه همه غږ تولید کړي، چې دا هم موږ په لوړو غږو لپاره یا د ښه مایکو لپاره دا غږونه موږ ورته غیرولی شو چې په اډوبلیشن پروګرام کې دا زیات کاري. ريسټور ډیفالټ حالت بیا هم په هماغه شکل باندې اولني حالت راګرځي او اوکې باندې کلیک کولو سره موږ ګټه ترې اخیستی سو. له دې وروسته راځو ساونډز ته او بیا هم ریکارډینګ ته او دا